أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم سورة توبہ آیت نمبر 111 ان الله اشترى بشك الله تبارك وتعالى اغستري من المؤمنين د مؤمناننا انفسهم د جيزاننا واموالهم او د مالنا بان لهم الجنه چې بشک د دوی لپاره جنت دی یقاتلون فی سبیل الله دوی جنگ کوي د الله په لار کې فیقتلون پس دوی وجني دشمنان د دین ويقتلون او دوی وجل کیږي یعنی دوی شهیدان کیږي وعدا علیه وعدد د الله په ذمه باندې حقا رښتینی فی التورات والانجیل والقرآن په تورات انجیل او قرآن کې ومن اوفى بعهده او څوک د زیات پوره کوونکي خپل وعده لره من الله د الله نه فاستبشرون پس خوشاله اوسئ ببيعكم الذي په هغه بیع باندې بايعتم به چې تاسو بیع وکړه د الله سره وذلك هو الفوز العظیم او هم دا لویه کامیابي په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې الله تعالی د مؤمنانو نه د دوی ځانونه او د دوی مالونه اغستې دي د دوی په بدل کې چې د دې لپاره جنت دی الله تبارک وتعالى د مؤمنانو د زړه ساتلو لپاره د دې د خیال ساتلو لپاره د دې د حوصلې اوچتولو لپاره داسې فرمایلی دي چې دا مؤمنان ځانونه او مالونه د الله په لار کې وقف کی فیقتلون ويقتلون چې دویم جهاد کوي او دویم شهیدان کیږي نو د دې په بدل کې د دې لپاره جنت اوس ګوره دا انسانان چا پیدا کړي دا الله پیدا کړي د دې د مالونه چا پیدا کړي دی الله پیدا کړي دي د دې د ژوند د الله په اختیار کې دي نو الله تعالی په خپل باندې سيزونه جوړ کړي دي او پیدا کړي دي او په خپل باندې بیا اخلي د دې فانی سیستا د اغستو د الله څه ضرورت دی نو دې کې ضرورت دا دی چې دغه انسانانو دغه جذبه دغه سوچ دغه فکر د دین اسلام سره بلندي او د الله او د الله د رسول سره مینا الله تبارک وتعالى د هغې د دلجوړۍ لپاره دا اعلان کوي چې الله تعالی د دې مؤمنانو نه د دې نفسونه او د دې مالونه اغستې دي په دې باندې چې دی الله تبارک وتعالى جنت ورکړي او د دې په شان نزول کې هم دا خبره ده چې څو کسان راغلل انصار د مدینه منورې دی راغلل مکه مکرمه ته دغه ته بیعت عقبه ثانیه ویل کېږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسو کول یو تاسو په کې دامو کو چې مونږه د خپل ځانونه دین اسلام ته وقف کړو مونږ د الله او د الله د رسول دین ته حفاظت لپاره خپل ځانونه وقف کړو او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغې لپاره حفاظت کوونکي او ملاتړ جوړ شو مونږ ته به څه ملاویږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې تاسو ته جنت ملاوي بعض خلکو پیدا اعتراض کو چې دا خو دې سره بس یو وعده وکړو جنت چا لیدلې دی او دا خو دې سره وعده وشو دا وعده پوره کیدونکې نه ده نو الله تبارک وتعالى د هغې په تایید کې دا مخکې الفاظ نازل کړو وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن چې دا صرف د دې خلکو سره وعده نه ده بلکې د نور خلکو سره هم چې نو دا وعده شوی ده چې نور خلک که هغه د موسی علیه السلام د دور خلک دي د عیسی علیه السلام د دور خلک دي مخکنی چې کوم خلک دي هغې سره هم دا وعده شوی ده چې کوم د الله په لار کې جهاد کوي د الله د دین د سربلندۍ لپاره هغې قایم و دایم ولاړي الله تبارک وتعالى به هغې له هم جنتونه ورکوي او بیا الله فرمایي چې دا وعده د الله ده نو د الله نه زیات پوره کوونکی د وعدې څوک دی یعنی الله تعالی چې کوم وعده وکړه نو دا چې دی نو دا وعده به خامخا پوره کیږي تاسو چې کوم بیع وکړه تاسو چې کوم څیز لپاره ځانونه وقف کړل او خپل مالونه وقف کړل نو دغه جنتونه به خامخا تاسو ته رستو بتاسو لراشي په دښتمه سپاره کې یا ایه الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم چې مؤمنانو تاسو ته داسې یو تجارت نه خایم چې تاسو ته دردناک عذاب نه نجات درکړي خجی سوره صف ته دویم رکوع د 10 نمبر آیت ته یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم اے مؤمنانو اے د ایمان خاوندانو آیا تاسو ته داسې تجارت نه خایم تنجیکم من عذاب علیم چې تاسو ته نجات درکړي د درناک عذاب هغه تجارت څه شی دی هغه بیع څه شی دی تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
باموالکم وانفسکم چې تاسو به الله او الله پر رسول باندې ایمان راوړئ یو تجاهدون فی سبیل الله د الله په لار کې به جهاد کوئ باموالکم وانفسکم په خپل مالونو او په خپل ځانونو سره دا دوه خبرې دي ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا کار تاسو لپاره بهتر دی که چېرې تاسو پوهیږئ نو هلته د دې خبرې ذکر دی چې تجارت دی او ایمان راوړل په الله او الله په رسول باندې او بیا د هغې په بدل کې د ورسره جهاد کول نو د هغې په بدل کې به تاسو ته د دردناک عذاب نه نجات میلاوي د دردناک عذاب نه چې نجات میلاویږي نو متبادل ځای کوم یو دی متبادل ځای د هغې جنت دی هم هغه مضمون دلته په نورو الفاظو کې دی چې الله تبارک وتعالی د مؤمنانو نه د دې ځانونه د دې مالونه اخیستي دي په دې خبره چې د دوی لپاره به جنت دی او د څه د وجې نه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون نو دلته کې د ایمان خبره ځکه ونه کړه چې من المؤمنین مخکې ذکر شو یو ایمان راوړل دي په الله او د الله په رسول باندې او د هغې نه پس جهاد کول دي نو دغه د الله تبارک وتعالی د وعدې چې کومه بیعه ده کوم د خوشحالۍ خبره ده چې د جنت د حاصلېدو خبره ده دا به ملاوي ان الله اشترى بشک الله تبارک وتعالی اغستی دي من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم ځانونه د دوی و اموالهم او مالونه د دوی بان لهم الجنه چې بشک د دوی لپاره جنت یقاتلون فی سبیل الله دوی جنگ کوي د الله په لار کې فیقتلون دوی وجنی خلق دوی وجنی دشمنان د دین دوی وجنی دشمنان د الله او د الله د رسول ويقتلون او دوی هم وجنی کی وعدا علیه حقا وعدا د الله په ذمه رښتینی فی التوراة والانجیل والقرآن په تورات انجیل او قرآن کې ومن اوفا او څوک د زیات پوره کوونکي بعهده خپل وعده لره من الله د الله نه فاستبشروا پس خوشاله اوسئ ببيعكم ستاسو په بیع باندې ستاسو په سودا باندې الذي هغه بیع بايعتم به چې تاسو بیع وکړه په هغه سره د الله سره وذلك هو الفوز العظیم او هم دا لویه کامیابی ده التائبون توبه استونکي العابدون عبادت کوونکي الحامدون حمد و ثنا بیانونکي السائحون روجنونکي الراكعون رکوع کوونکي الساجدون سجده کوونکي الامرون بالمعروف حکم کوونکي د نیکو والناهون عن المنکر او منع کوونکي د بدکارنا والحافظون لحدود الله او حفاظت کوونکي د الله د حدود وبشر المؤمنین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیر ورکړه مؤمنانو په دې آیت کریمه کې د کامل مؤمنانو صفاتونه ذکر کیږي نه صفاتونه په کې ذکر شوي دي د دې نه مراد یاد دي چې دا ان الله اشترى من المؤمنین نو مؤمن المؤمن دی معرفه به الف لام یا چې دینو د دینه هر مؤمن چې دا د صفاتونه پکې وي د هغې دپاره دغه نعمتونو ذکر دی خو د کامل مؤمنانو صفاتونه په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې کامل مؤمنان د هغه کسان دي چې توبه ایستونکي دي عبادت کوونکي دي د الله حمد و ثنا بیانونکي دي السائحون د سیاحت نه د مراد دې ځای کې روژه ده روژه نیونکي دي رکوع کوونکي دي سجده کوونکي دي امر کوونکي دي حکم کوونکي دي د نیک کار او منع کوونکي دي د بد کار نه او د الله د حدودو حفاظت کوونکي دي د الله حدود یعنی د کوم کارونو د کول حکم دی کوم څیزونه په انسان باندې لازم دي هغه کول د کوم څیزونو نه ځان بچ کول لازم دي د هغې نه ځان بچ کول نو الله فرمایي وبشر المؤمنین زیر ورکړه مؤمنانو ته دې آیت کریمه کې که تاسو سوچ وکړئ نو 9 الفاظ دي تائبون عابدون حامدون سائحون څلور راکعون ساجدون او امرون بالمعروف درې دا شنو شو او بیا والناهون عن المنکر اته والحافظون لحدود الله دا نه دغه که تاسو وګورئ نو لومبه په وو کې وو نشته التائبون العابدون نواله تر الامرون بالمعروف پورې پدې کې وو نشته بیا والناهون عن المنکر کې وو شته والحافظون لحدود الله کې وو شته دې کې څه وجه ده چې پدې څه کې وو نشته په کار خدا د چټولو کې وو لکه مونږه داسې وایو چې ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الته پټولو کې ووشته دلته پکې وو نشته التائبون والعابدون والحامدون کداسې ونو معنی هم داسې ده نو دې کې علماء وضاحت کړی دی چې قرآن کریم د قریش په لغت باندې نازل شوی دی او قریش چې کله داسې عطف سیزونه د یو بل پسې ذکر کوي په وو سیزونو کې هغې وو نه ذکر کوي او اتم او نهم چې بیا مخکې ذکر کړي نو په هغې کې وو ذکر کوي دلته د نهو صفتونو ذکر ځکه په لومبي وو کې د وو ذکر نشته په لومبي وو کې د وو ذکر نشته پوهېږه که نه په لومبي وو کې د وو ذکر نشته
او بیا والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله دي کې وو ذکر شوی دی کې دا خبره مې ځکه وکړه چې بعض علماء دي کې ویلي دي چې دلته کې وو ویل او نه ویل یو شان دي یا د سواد نه پکې وو نشته نو هغه خبره په خپل ځای باندې ټیک دي هغه کې خپل وجوهات دي اسانه خبره ده چې قریش چې کله داسې قسمه ډیر سيزونه په یو بل باندې عطف وي دا استعمالي نو بار دا وو ویلو ضرورت تغینه محسوسي وو سيزونه داسې وي اتمونه هم چې بیا کوم سيزونه عطف کیږي په هغه باندې وو راځي نو دا د قریش او د هغه خبره مطابق التائبون توبیستون کی العابدون عبادت کوونکی الحامدون حمد و ثنا ویونکی السائحون روجنیونکی الراکعون رکوع کوونکی الساجدون سجده کوونکی الامرون بالمعروف حکم کوونکی د نیکو والناهون عن المنکر او منع کوونکی د بدکار نه والحافظون لحدود الله او حفاظت کوونکی د الله د حدودو وبشر المؤمنین او زیر ورکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنانو ته ما کان للنبی ندی جایز د یو پیغمبر د پاره والذین آمنوا او د مؤمنانو د پاره ان یستغفروا للمشرکین چې دوی بخنه غواړي د مشرکانو د پاره ولو كانوا اولی قربا اگر کدا نږدې رشتہ دار وي د خپلوان وي من بعد ما تبين لهم پس د دینه چې ښکارا شو دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې دا دوزخیان په دې کریمه کې دا خبره ذکر کیږي چې د یو پیغمبر د پاره یا د مؤمنانو د پاره دا جایز نه دي چې د مشرکانو د پاره استغفار وکړي موږ بار دا خبره کړې ده چې د استغفار د پاره د دعای مغفرت د پاره ایمان شرط او چې کله مؤمنانو مسلمانانو ته پته ولګي چې دا سړی په حالت د شرک کې وفات شو دی په حالت د کفر کې وفات شو نو په حالت د کفر کې چې کوم سړی وفات شي د لپاره دعا کول دا مناسب نه دي ځکه چې دا اصحاب الجحیم نه یعنی اسانه خبره دا یو سړی په حالت د کفر کې مړ شو د لپاره دعای استغفار کول ناجایز دي ما کان للنبي والذین آمنوا ندی مناسب دی یو پیغمبر د لپاره او د هغه کسانو د لپاره چې ایمان قبول کړي دي ان یستغفروا للمشرکین چې دی بخنه وغواړي د مشرکانو د لپاره ولو كانوا اولی قربا اگر کوي د خپلوان من بعد ما تبين لهم پس د دینه چې ښکارا شو دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې دا خاوندان د دوزخ وما كان استغفار ابراهیم او نو بخنه غختل استغفار کول ابراهیم د ابراهیم علی السلام لابيه د خپل پلار یعنی د خپل تر لپاره الا عن موعده مگر په سبب د هغه وعده وعدها اياه چې کړي و د هغه سره فلما تبين له هر کله چې ښکارا شو دته انه عدو لله چې دا خود الله دشمن دی تبرأ منه نو بیزار شو دنه ان ابراهیم بشک ابراهیم علی السلام لاواه ډیر نرم زړه حلیم او بردبار او صبر کوونکی دا سوال کیږي چې مخکې آیت کې مونږ وې چې د مؤمنانو د پاره او د پیغمبر د پاره جایز نه دي چې هغه د کافرانو د مشرکانو د پاره استغفار وغواړي نو دا سوال ذهن کې راته چې ابراهیم علی السلام د آزر د پاره د دعا د مغفرت کړو نو دا ولې کړو هغه جواب دی چې ابراهیم علی السلام په دې آیت کې هغه جواب ذکر دی چې ابراهیم علی السلام د خپل پلار یعنی د تر وضاحت کوم مونږ کړم به بار دا وضاحت د لپاره د مغفرت د دعا ذکر کړو چې هغه وې چې دې به کله مسلمان بشي الله ورته هدایت نصیب کړي او دې به مسلمان شي نو هغه ور سره دا وعده کړو خو چې کله هغه ته پته ولګي چې دې مسلمان نشو نو د کافر او د مشرک د لپاره دعا نشته نو فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه چې ابراهيم عليه السلام ته دا ښکارا شو چې دغه په اخري وخت کې د الله دشمن دی تبرأ منه دې داغه نه بیزار شو ابراهيم عليه السلام په خپل باندې ډیر نرم زړه والا او ډیر بردبار نو دې ځکه ابراهيم عليه السلام مونږ بار دا خبره کړې ده چې د ابراهيم عليه السلام چې کوم حقيقي پلار او د هغه تعارف او د هغه لپاره ابراهيم عليه السلام باقاعده دعا کړې ده او د ډیرو خبرو کې دا یو خبره تاسو یاد ساتئ چې اب لفظ په عربي ژبه کې د تر لپاره د نیکه لپاره او چې د پلار سره یو ځای راشي نو اب لفظ د مور لپاره او په قران کریم کې د ترور لپاره د نسکه مور لپاره هم د لفظ استعمال شوی دی لکه مونږ تاسو ته مخکې ویلو چې اب لفظ راشي نو حقيقي پلار هم د مراد غستلی کی او د دینه مراد تر او نیکه مغستلی کیږي لکه د یوسف علیه السلام په واقعیا کې ما ته استاد ذکر کړو چې التبراشي هغه ایتونه ما ته استاد بار ویلي دغه شانتي ابوین لفظ ابوین لفظ شکل راشي نو مور هم دې سره شامل او د یوسف علی السلام په واقعیا کې چې هغه وی سوره یوسف
او آیت نمبر پورا سل ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا چې د خپل مور او پلار د خپل ځان سره په تخت باندې کېنول په عرش باندې په تخت باندې کېنول دا د مور خو نه و نو دې ځکه کې دا اب لفظ اطلاق د په ناسکه مور باندې شوی دی چې د ترورو پاغي باندې اطلاق شوی دی نو د اب لفظ دا عام لفظ دی پلار ته ویل کیږي تر ته ویل کیږي نیکه ته ویل کیږي مور تم د ابو د مور او د پلار ذکر چې یو ځای راشي نو مور ته ویل کیږي او دغه یو ځای کې ناسکه مور ته بلکې ترور ته هم ویل شوی دی او والد لفظ دا خاص دی دا صرف پلار ته ویل کیږي نو کوم ځای کې چې د اب لفظ راغلی دی دا غینه مراد د ابراهیم علیه السلام تر دی ځکه چې د بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ز الله تبارک وتعالى د پاکم لاګانو نه پاکو رحیمونو ته منتقل کړي نو چې د پاکم لاګانو نه پاکو رحیمونو ته منتقل شوی دی او مینس کې پکې ازر راشي یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجس نو بیا د دغه حدیث صحیح حدیث ته د بخاری حدیث ته نو دغه حدیث او دغه آیت په خپل منځ کې نو د دې وجنه علما وضاحت کړي دي چې کوم ځای کې د اب لفظ راغلی دی نو دا عام لفظ دی او د ابراهیم علیه السلام د پاره چې د آزر لفظ په توګه د اب راغلی دی د دې مراد دی تر دی او کوم چې د ابراهیم علیه السلام خپل والد دی د اغي د پاره د خپل بوډاوالي په عمر کې د خانه کعبه د جوړولو نه پس دعا کړې ده ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نو د مشرک د پاره دعا جایز نه ده او ګور هغه په اخیری عمر کې خپل والد ته دعا کړې ده او د کوم اب ته ازر ته چې کوم دعاګانې شوي دي نو هغه د دې وجه نه چې هغې ویږلې دی په سمه لاره شي خو چې په سمه لاره باندې نه شو نو بس هغې ورته بیا دعا نه ده کړې نو په دې ایت کریمه کې د هغه خبرې د هغه اعتراض جواب الله ذکر کړی دی چې د مشرکینو دپاره دعا د مغفرت جایز نه ده نو بیا ابراهیم علیه السلام ولې داسې دعا کوله د هغې جواب چې دی نو په دې دغه کې ذکر شوی دی بل ځای کې داسې احادیث هم داسې شته چې یو کس راغی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وی چې زما پلار چرته دی دا ورته وی چې ابوک فی النار سړی په جړا شو چې په جړا شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کوي دی خراشه چې راغله ورته وی ان ابي و ابوک فی النار زما ابو او ستا اب دا دواړه چې دینه دا په پوری دینه بعضی کم فهم علما خو ته زنه کم فهم مولایان ته دا مطلب لري چې دا وګوره پیغمبر علیه السلام وایي چې زما پلار په اور کې دی نو الته یو خو نبی علیه السلام وایي چې زه د پاکو رحیمونو د پاکو شاګانو نه پاکو رحیمونو ته منتقل شوم او دلته د دې حدیث نه دا معنی اخلي چې نبی علیه السلام فرمایي چې زما پلار په اور کې دی نه اب لفظ د پلار د پاره دی اب لفظ چې دا د تر د پاره دی نو دغه کس پلار حقيقي والد د په اور کې نبی علیه السلام د هغه د خوشاله ساتلو لپاره د خپل تر ذکر وکړو او کم تر تبت یدا ابي لهب وتب ابو طالب صاحب نه یادو د هغه د ایمان په باره کې بعض علما وضاحت کړي چې د کې خاموشي اختیار الپکار دي کې خاموشي بهتر ایمان قبول کړي دي کني دي قبول کړي چې د چا بهترین تروي او د غترو د خپل واره سره ډیره مینه کوي ته د غتر په خبره کې نو واره په خپکیږي لہذا کوم د ابو طالب صاحب په خبره کو د هغه د ایمان په باره کې مونږ چخچی لټو او غوته پکې وو نو موږ ته په دې باندې یقینا د نبی رسول الله والسلام مینه نه نصیب کیږي موږ ته په هغه طرف نه هغه ته به خفقان نشي چې دا هغه د طرف په باره کې موږ وایو چې دا دوزخی دی او دا دوزخی نه دی او دا جنتی دی او دا جنتی نه دی نبی رسول الله والسلام ته باغی خفقان رسی لہذا د علماء او اهل سنت د علماء دا فیصله ده چې د ابو طالب سے د ایمان په باره کې بس خاموشي اختیار الپکار ک الله وت ایمان نصیب کړي نو بهتره ده کله نصیب کړي د الله سره معاملې ده سره د دینه بعض علماء په ایمان ابي طالب باندې باقاعده کتابونه لیکلي دي چې هغه ایمان قبول کړو هغه اظهار یې چې د نبی رسول الله والسلام ته په وخت کې کړو فرملا اظهار هغه چې د کړو په هر حال نبی رسول الله والسلام وتوي ان ابي وابوك في النار یعنی ستا حقيقي پلار په اور کې دي زما تر په اور کې دي او د تر نه مراد دی چې کوم یو تر ابو لهب ته مراد دی د نبی رسول الله والسلام تر او دی یقینا د کافر مړ شوی او مشرک مړ شوی او د په باره کې په قران کې الله آیتونه نازل کړي دي تبت یدا ابي لهب وتب نو په کوم احادیثو کې چې د دې خبرې ذکر دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مور او د پلار په باره کې کوم خبرې کړي دي یا کوم روایت دي هغه سندن یا ضعیف دي یا معلول دي په هغه کې علت بیان شوی دي او په صحیح حدیث باندې ثابت دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور او پلار د دواړو موحدینو دي په کفر او شرک باندې نو او په حالت چې کوم د موحدینو د ملت ابراهیمی د مسلمانانو کوم لار و دي په هغه لار باندې وو په هغه لار باندې دي وفات شي وما كان استغفار ابراهيم او بل دغه یو خبره ساته دا د احتیاط معاملې ده
د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د انبیای کرامو چې کوم معامله راشي دا ډیره د احتیاط معامله ده، نو داسې د چپلار یا د چامور هغه ته د کفر نسبت کول دا ډیر احتیاط غواړي، داسې نسبت پکار نه. وما كان استغفار او نو بخنه غختل نو استغفار کول ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لابيه د خپل پلار لپاره الا عن موعده مگر په سبب د هغه وعده وعدها اياه چې د کړي ول هغه سره. فلما تبين له پس هر کله چې ښکارا شو دته انه عدو لله چې دا دشمن دی د الله، تبرأ منه نو بیزار شو لدنا. ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام لأواه حلیم ډیر نرم زړه والا او صبر کوونکی. وما كان الله او نه دی الله تبارک وتعالى ليضل قوما چې بیلاری کړي یو قوم بعد اذ هداهم پس د هدایت د دوینا پس د لارښودنې ته د دوینا حتى يبين لهم ما يتقون تر دې پورې چې واضح کړي دوی ته ما يتقون هغه څه چې دوی ته نه ځانو ساتي. ان الله بكل شيء عليم بشک الله تبارک وتعالى په هر څه باندې پوهه دی. ان الله له ملك السماوات والارض بشک الله تبارک بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې ده. يحيي ويميت هغه ژوند کول کوي او يميت او مړ کول کوي. وما لكم او نشته استاسو د پاره من دون الله سوا د الله نه من ولي سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار. الله تبارک وتعالى فرمایي چې الله تعالی داسې یو قوم نه پیلاري کوي هغه ته هغه سيزونه هغه احکامات هغه پیغامات وترسي چې د هغه په ذریعہ باندې هغه ځان بچو ساتي. یعنی الله تبارک وتعالى داسې یو قوم ته هلاکت او د گمراهۍ طرف ته نه بوزي. الله تبارک وتعالى هغه ته انبیاء کرام لګي، انبیاء کرام هغه ته الله تبارک وتعالى د دین دعوت ورکي، هغه دعوت هغه قبول نکړي نو هغه نه پس هغه خلک بیلانه کیږي. او هر څه د الله د پاره دي، ژوند کول او مړ کول دا الله تبارک وتعالى کار دی. او الله فرمایي د الله نه علاوه تاسو د پاره څوک هم دوست او څوک مددگار نشته. وما كان الله او نه دی الله ليضل قوما چې بیلاری کړي یو قوم بعد اذ هداهم پس د دینه چې هدایت کړي وي دوی ته حتى يبين لهم ما يتقون تر دې پورې چې واضح کړي دوی ته ما يتقون هغه څه چې دوی ته ځان وساتي. ان الله بكل شيء عليم بشک الله په هر څه باندې پوهه دی. ان الله بشک الله تبارک وتعالى له د لپاره ملک السماوات والارض بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې ده. يحيي ويميت هغه ژوند کول کوي او يميت او مړ کول کوي. وما لكم او نشته د تاسو لپاره من دون الله سوا د الله نه من ولي سوک دوست ولا نصير او نصير مددگار. صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد